سلامونه نیک هیلې د سید درنو لیدونکو ستړي مشئ. د افغان کرکټ بورډ د زمبابوې په وړاندې د 2 ټیسټ لوبو لپاره نن لومړی سپور کړ چې په صدیق اتل د شل اوریزو 15 اوریزو څخه بیا د فارمټ او د اوښ فارمټ ته انتخاب شوی. د دې ترڅنګ عصمت عالم، بشیر احمد، ظاهر شیرزاد هغه لوبغاړي دي چې نوي یې د ټیسټ لوبو ته لاره موندلې ده او بلکې په ملي لوبډلې کې هم پخوانو د نوي راغلي دي دلته به د ملي لوبډلې استازیتوب کوي. ګورو چې چانس ورکول کېږي که نه. دا چې په یاد نوملړ څنګه انتخاب شوی ځوانو لوبغاړو راتګ د دې ترڅنګ څوک یې پر ځای لرې سوي دي. د زمبابوې په وړاندې یادې لوبې څومره مهمې دي، د افغان لوبډلې هغه له سکواډ او د لوبغاړو له نوملړ نه څنګه ښکاري چې لوبې به وګټو یا به زمبابوې په وړاندې ماتې وخورو. نو د پام دې تړاو را سره د کرکټ د چارو مبصر او خبریال ښاغلی حمید شجاع مېلمه دی. له ده سره غږیږو او له موږ سره تر پایه په همدې تبصره کې پاتې. شجاع صاحب ستړی مه شې، مننه چې وخت مو راکړ. مننه احسان جانه، ته ستړی مه شې او د لوبو د لیدو په هیله سترګې په لار یو ورته. لوبډله په شل اوریزو کې ښه وځلېدله. توکل په خدای ګورو چې په یو ورځنیو کې په ټیسټ لوبو کې څنګه ځلیږي. مننه شجاع صاحب، کور ودان پر مخ به سره ځو. په لومړي کې په ټوله کې راته ووایه څنګه یو لومړی انتخاب شوی دی د ځوانو لوبغاړو راتګ او په ټوله کې د زمبابوې په وړاندې داسې نوملړ چمتو کول او د راشد خان راتګ چې دی تر ډېره له ټیسټ لوبو نه لرې پاتې شوی، اوس په تازه داسې لیدل کېږي چې د سکواډ برخه دی وبلوبېږي. لومړی راشد خان، د راشد خان راتګ که هغه په هر فورمات کې وي د نړۍ د هرې لوبډلې دپاره دی که په هره لوبډله کې وای ښه ځای دی. د ده په څېر یو سپین بالر، د ده د کچې توپ اچوونکی د بالینګ توپ اچونې برخه کې طبعا چې د ملا تیر وي د هرې لوبډلې دپاره. د راشد خان راتګ زیری دی، ښه خبره ده. د ابراهیم نشتون بد خبر دی. داسې تمې وې چې ښایي دی زمبابوې دپاره چمتو شي، خو داسې ښکاري چې لا هم بشپړ چمتو نه دی. ټپ به یې ښه شوی وي، خو یوازې د ټپ ښه کېدو خبره نه ده. د میچ فټنس د لوبې دپاره، بیا د نړیوالې لوبې دپاره بیرته فټ کېدل او ځان چمتو کول دا نو ډېر وخت غواړي. خو څومره چې زه خبر یم هغه پرمختګ یې د رغېدو خواته وضعیت بد نه دی. نو ابراهیم یو ځل بیا هم نشته، تشه به وي. خو ځوانان دغه نومونه چې زه په ټیسټ لوبډله کې ګورم هیلهمندي پیدا کېږي، ښه زیری دی. ځوان لوبغاړي د هرې لوبډلې دپاره انګلیسان ورته د فرش بلډ یا د نوې انرژۍ، د نوې روحیې ځواک اصطلاح کاروي. د هرې لوبډلې دپاره ځوانان یو ښه زیری هم دی او خدای دې وکړي چې یو دوه ته پکې فرصت ورکړل شي او وځلیږي. شجاع صاحب، د ابراهیم ځدران په نشتون کې په صدیق اتل ته موقع ورکړل شوې ده. دی له 20 نه لاړ اوډیا ته او دا د اوډیا نه وروسته دی په ټیسټ لوبو کې هم سکواډ کې لیدل کېږي. دا د ټیسټ سکواډ ته راتګ یې څومره ښه خبره ده او ده لکه څنګه چې ځینو مرکو کې یادونه کړې ده، دی وایي چې زه بلانک فارمټ ته ډېر جوړ یم، خوښېږي مې چې اوږد فارمټ کرکټ وکړم. نو ستاسو په اند د صدیق اتل راتګ به ټیسټ فارمټ ته څنګه وي؟ د صدیق اتل دپاره بهترین فرصت دی چې ځینې نیوکې چې په دې وروستیو کې لږې پر باندې وشولې یا نن سبا دغه کیسه ډېره عامه شوې ده چې پلانکی د پلانکي فارمټ لپاره ښه جوړ دی. د ځینو لوبغاړو په برخه کې شاید دا دغسې یو قضاوت کول سم هم وي، خو د هر چا دپاره نه. وارنر د استرالیا دپاره آیا تاسو قضاوت کولی شئ چې وارنر په ټیسټ کې ښه دی د استرالیا دپاره، که په یو ورځنیو کې، که په شل اوریزو کې، په هر فارمټ کې دی لوبېدلی شي؟ صدیق طبعا دا خو لا ځوان دی، د وارنر کچې ته لا نه دی رسېدلی. صدیق دغه وړتیا لري چې په هر فارمټ کې د ځان دپاره په لوبډله کې ځای پیدا کړي. څه موده مخکې په یو څو لوبو کې ښه ونه ځلېد، بیا دغه قضاوتونه شروع شول چې دی نو یوازې د T20 یا شل اوریزو دپاره باید پاتې شي. نو زه فکر کوم راتلل یې ښه دی، فرصت هم باید ورکړل شي او د ده په لاس کې ده اوس چې دی څنګه لوبېږي او خپل ځای په لوبډله کې څنګه سموي. دا چې آیا دا د ابراهیم نشتون له کبله ده ته ځای ورکړل شوی که نه پوهېږم. ما د ده او د ابراهیم د لوبې ترمنځ، د ټکنیک ترمنځ او د پوزیشن له پلوه هم ښایي ډېر سره ورته نه وي، ښي لاس خبره هم ده. خو زه په دې شته ځوانانو کې که څوک تر یو حده د ابراهیم کچه، د ابراهیم تشه ډکولی شي په لوبډله کې، صدیق اتل د هغه رول دپاره
بد نوم نه دی. چې داسې بلکې وګورو په ریاض حسن دی، صدیق اتل دی، د ترڅنګ مالک دی، نو په ټولو کې به اولیت چاته ورکول کېږي او هغه کومه یو جوړه به اوپن ترسره کوي؟ و د اوپننګ خبره مهمه ده احسان جان، ځکه چې ګوربز هم نشته په ټیسټ لوبډله کې، ابراهیم هم په ټیسټ کې اوپننګ کاوه، ابراهیم هم په لوبډله کې نشته. نو طبعا چې د صدیق چانس یو څه زیات دی، نه یوازې دا چې د وړتیا له کبله، خو کوچ روزونکی او کپتان به دې ته هم ګوري چې څنګه یوه پیاوړې ملګرتیا د اوپننګ دپاره سره برابره کړي. تر ډېره زه چې کوم نومونه په لوبډله کې ګورم، دغه نوي ځوانان چې لوبډلې ته راغلي د صدیق په ګډون ډېر احتمال شته چې له همدوی څخه حتی د اوپننګ ملګرتیا دپاره یو دوه نوي لوبغاړي په ټیسټ لوبه کې وکتل شي. شجاع صاحب، اسمت عالم یو له هغو لوبغاړو څخه و چې دی په فرست کلاس سیالیو کې ډېر ښه وځلېده، که توپوهنه کې و که توپچونه کې و، یعنې د فرست کلاس لوبو د غوره لوبغاړی هم ونومول شو. د دې ترڅنګ بشیر احمد بیا د تېر پړاو فرست کلاس سیالیو دی غوره توپچونکی شو. په کورني کرکټ کې ښه ځلېدلی، یا که شپږیزه یا داسې که نور هغه لیګونه چې دلته په کورني کرکټ کې ترسره کېږي ښې کارګردګي یې ترسره کړې. بالاخره نتیجه یې دا شوه چې دوی په د ټیسټ فارمټ ته غوره شول. راتګ یې څومره ښه خبره ده او د دوی په مورال به څومره اغېزه وکړي، د افغانستان د کرکټ لپاره به دوی څومره مفید تمام شي؟ تمام ده. افغانستان د ځینو نورو هیوادونو په څیر ښایي هغومره پراخ ډومسټیک سټرکچر ونه لري. طبعا چې یو ښه ډومسټیک سټرکچر لا هم شته د کورني کرکټ په افغانستان کې، خو نشو ویلی چې د هند د کچې یا د استرالیا یا د انګلستان د کچې ډومسټیک سټرکچر لرو. د دې لامل بیا دا کېږي چې عموما د ملي لوبډلې دپاره د 25 لوبغاړو په یوه ډله په یو پول باندې ډېر انحصار کېږي، که هغه بیا د هر فارمټ لوبې را روانې وي تر ډېره له همغو 25 هلکانو لوبډله چمتو کېږي. زه فکر کوم هغه لوبډلې چې دغه ډول په پول یا په کوچنیو ډلو انحصار کوي، د هغوی دپاره بیا مهمه ده چې وخت نا وخت دغسې د هر سیریز دپاره 2 نومه یا 3 نومه یا 4 نومه نوي ځوانان، نوي هلکان په لوبډله کې راشي، که بالینګ وي که بیټینګ وي، ځکه په دوی کې حتما که فرصت ورکړل شي یو نیم پکې ځلیږي، خلک حیرانوي، ښه لوبه کوي، کیدای شي یو بل ابراهیم، یو بل صدیق اتل را پیدا شي. بالکل همداسې د بل که وګورو هغه د ټیسټ سکواډونو ته زموږ تېرو لوبو ته وګورو، یعنې یو لوبغاړی راځي یا لوبیږي یا نه لوبیږي. که لوبیږي هم د لوبډلې لرې کېږي. که په ښه مثال مثلا په تېر لوبه کې په تېره زموږ د نیوزیلینډ خلاف ټیسټ سکواډ ته یما عرب راوستی و، شمس کډوخیل و، هغوی دا چې نه ولوبېدل، نه چانس ورکړل شو، څنګه یې لوبډلې لرې شول پر ځای نور لوبغاړي راغلي دي؟ دوه خبرې دي. یو خو ما تیرو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې په کرکټ کې د حساب ورکونې یا د حساب اخیستنې کلتور باید بیخي عام شي. دا نو ډیره مهمه ده. هغو ته چې چانس ورکول کېږي، پرله پسې چانس ورکول کېږي او نه ځلیږي، په لوبډله کې باید ځای نه وي. په دې کې هیڅ دویمه خبره نشته. دا معمول ده د کرکټ په نړۍ کې، باید افغانستان کې هم دغسې وي. هغو ته چې لوبډله کې یا په 15 کسیزه سکواډ کې اخیستل کېږي خو د لوبې فرصت نه پیدا کېږي ورته، ځینې وخت لوبغاړي یا ځوانان د دې دپاره هم ملي لوبډلې ته راځي چې له سکواډ سره پاتې شي، سفر وکړي، له ملي لوبډلې سره تمرین وکړي، له یوې نړیوالې مقابلې سیالې لوبډلې سره دغه مخامخ کېدو، هغه فضا وګوري، انوایرمنټ سره بلد شي، ته څنګه ځان ساتې د سیریز په شپو ورځو کې، څنګه خوراک کوي، څنګه خوب کوي. نو د دوی د ایکسپوژر خبره مهمه ده. داسې نو نشي کېدای چې هر هغه څوک چې په سکواډ کې وي باید په 11 کسانو کې هم ولوبېږي. ځینې وخت لوبډلې یا ځوانان د دې دپاره وخت تېر کړي. سکواډ کې نشته. خلیل ګربز که یادونه وکړو، همداسې شمس کډوخیل او یما عرب یادونه ما وکړه، دوی غوره شوي وو تېرو نوملړونو ته، خو اوس داسې په 18 کسیز سکواډ کې هم نه لیدل کېږي. علت یې څه کېدلی شي؟ زه هم دا وایم چې ښایي هغه وخت دوی ته صرف د دې دپاره فرصت ورکړل شوی و چې له ملي لوبډلې سره وخت تېر کړي. دا نو یعنې زما دپاره ګرانه ده چې زه له دې ځایه قضاوت وکړم، خو شاید هغه وخت هم داسې کوم پلان یا نیت نه و د کوچ لخوا، د کپتان لخوا یا د سلیکټرانو لخوا چې دوی د حتما ولوبېږي. دا ځل نو شاید د دوی پر ځای ځینو نوو هلکانو ته وار ورکړل شوی وي چې دوی ملي لوبډلې سره یو څه وخت تېر کړي. زه بیا هم ګمان نه کوم چې ټول به ځوانان ولوبېږي. د یو لوبغاړي په ذهنن به خرابوي نه چې یو دی د سکواډ ته انتخاب شي
له لوبډلې سره د سفر تر سره کې لوبه دې ورنه کړل سي او بیا بیخي یا تمریناتي کې هم کې شتون ونه لري یا د سکواډ برخه نه وي. نه ګومان نه کوم البته دا خبره ده چې د لوبغاړو سره که کمیونیکیشن که خبره د هغوی پوهول، هغوی ته دا واضح کول، دا ورته تشریح کول چې په کم نیت راځي په سکواډ کې اخیستل کیږي. که دغه کمیونیکیشن د اول نه ورسره ډیر واضح وي، هغوی پوه شي چې رول یې څه دی، هدف څه دی سکواډ ته د راتلو یې، یعنې دومره ډیره تمه ورنه کړي چې بیا که یې نه اخلي نو د هغه زړه ماتېږي، پر روحیه یې ناوړه اغېز کوي. کمیونیکیشن ورسره غږېدل، پوهول یې ډیر مهم دي. زما هیله دا ده، تمه دا ده چې دغه ډول یو کمیونیکیشن به وي د ځوانانو ترمنځ او د سلیکټرانو د کپتان د روزونکي ترمنځ. خو نه زه ګومان نه کوم چې زړه ماتې دي شي یا دلیل هم ولري چې دوی د زړه ماتې شي. فکر کوم ملي لوبډلې سره په نړیوال سفر کې وخت تېرول هم د دوی د ایکسپوژر روحیې تجربې دپاره ډیر څه ورکولی شي. مننه. شجاع صاحب بل که راسو په کرکټ بورډ او غوراوي کمیټه دا وایي چې موږ پاس بالران موندلي دي یا کار پرې کوو یا یې لوبوو. خو که وګورو یما یا رب یادونه مې وکړه ابراهیم عبدالرحیمزی که په تېرو سکواډونو کې وګورو دوی راشي یا لوبېږي نه یا چانس نه دی ورکړل سوی. که ځینو ته چانس ورکړل سوی ځلېدلي دي خو بیا د سکواډ برخه نه دي شوي. اوس هم په پاس بالینګ کې تر ډېره د بشیر نه علاوه هغه پخواني لوبغاړي لیدل کېږي. د افغانستان د فاست بالینګ یوه ستونزه به نه ورته وایم. د افغانستان فاست بالرانو دپاره یو چالنج دا ده چې لوبډله کې سپینران دومره پیاوړي دي یا زمونږ د ځواک او د قوت هغه نقطه چې ورته ویلی شو دومره پر سپینرانو ده چې ډیره سخته ده د افغانستان په څیر په یوه لوبډله کې چې یو فاست بالر دی راشي هم د وځلیږي هم د دومره وځلیږي چې بیا پرې حساب هم وشي. نوین په شلوریزو کې فضل هم په شلوریزو یو ورځنیو لوبو کې تر یوه حده دا تشه ډکه کړې ده، یعنې دغه تاثر یې تر یو حده ناسم ثابت کړی دی چې افغانستان صرف د سپینرانو فابریکه ده د ځینو په اصطلاح. خو سخته ده د دوی پښتون کې د دومره پیاوړو سپینرانو پښتون کې رښتیا هم سخته ده چې افغانستان د یو فاست بالر سر راپورته کړي او بیا د بالینګ ملا تیر وګرځي. سمې زه ګمان کوم چې فرصت ورکړل شو بد نه و. فضل لا ځوان دی، فضل اوس هم زما دپاره دی نوی ځوان لوبغاړی دی، د عمر له پلوه هم د تجربې له پلوه هم. خدای دې وکړي چې یو یا دوه نورو ته فرصت ورکړل شي ځکه چې په اوږد مهال کې افغانستان اړتیا لري پیاوړو تیز توپ اچوونکو ته. لوبغاړو کوي کړو باید ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړو تر څو ښه ولوبېږي. بې له شکه زه بیا وایم چې بې له ځوانانو خو ناممکنه ده. دوی نو هغه نوې روحیه نوې انرژي ده د هرې لوبډلې دپاره. د نبي په څیر یو لوبغاړی هم ضرور دی په یوه لوبډله کې. د دې ټیسټ لوبې خبره نه کوم، عمومي خبره کوم چې په تجربې سره په آرامو اعصابو سره لوبه وڅاري، لوبه وګوري، مشوره ورکړي، ډاډ ورکړي، کپتان تر څنګ ودرېږي. خو په ورته وخت کې دغه ځوانه انرژي او روحیه او دغه لاپروایي به نه ورته وایم، خو دا چې ډېر حساب کتاب نه سره کوي او په یوه اګریسیو مایند سیټ سره لوبډلې ته راځي، دغسې یوه انرژي ډېره ضرور وي د هرې لوبډلې دپاره. په ټوله کې سکواډ څنګه انتخاب شوی دی ستاسو باندې؟ سکواډ ښه دی. زه د ځوانانو راتګ ته خوشحاله یم او زه ګمان کوم فرصت شته چې یو دوه هم لوبېږي. مثلا د اوپننګ خبره ما تا وکړله، زه چې لیست ته ګورم ډېر احتمال شته چې د اوپننګ دپاره لږ تر لږه له دغو ځوانانو څوک وټاکل شي او ترکیب یې هم بد نه دی. راشد خان راتلل هم مهم دي، حشمت ښه دی د ټیسټ لوبو دپاره، رحمت شاه راتلل د ټیسټ لوبو دپاره هم ښه دي. تر ډېره شاید دوی هم لوبېږي، خو ځوانان نومونه د ځوانانو پکې ډېر دي، ځای شته او خدای دې وکړي چې یو یا دوه فرصت ترلاسه کړي او وځلیږي. دا به نو ټول افغانستان د کرکټ دپاره لاسته راوړنه وي. مننه په دې هیله چې همدا ځوانان لا ښه وځلیږي. شجاع صاحب مننه چې وخت مو راکړ. کور مو ودان. ښه وخت. د پی سی ای په دې تبصره کې مو د افغان لوبډلې د ټیسټ په لومړی باندې بحث او تبصره وکړه چې د زیمبابوې په وړاندې انتخاب شوی یا د سیالۍ به د روانې ډسمبر میاشتې په 26مه په زیمبابوې کې پیل شي. په دې هیله چې افغان لوبډله ښه وځلیږي. کور مو ودان چې له موږ سره وي. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.